درنو او قدرمنو لیدونکو بیا هم ښه راغلاست د خپرونې دې برخې ته او یو ځانګړی سلام هغه لیدونکو ته چې همدا اوس زموږ خپرونې سره یو ځای شوي دي. قدرمنو لیدونکو د خپرونې په دې برخه کې هم موږ شکر الحمدلله میلمنه لرو او زموږ میلمنه خو مخکې له دې چې میلمنې ته ورسم موضوع باید ووایم زموږ د خپرونې په دې برخه کې موضوع خیاطي دی، یعنی هغه کسان چې علاقمند دي خیاطي ته څنګه باید مخه کړي، خیاطي زده کړي او همدارنګه څومره وخت لګیږي په خیاطي باندې، آیا خیاطي هم سره د نورو رشتو ترڅنګ یوه مهمه برخه ګڼل کیږي. نو له همدې سره زموږ په خپرونه کې لیلا ماجان امرخیل په خپرونه کې راسره ده، همدارنګه په خیاطي یو شرکت لري او ویلی هم شم چې د خیاطي د شرکت رئیسه ده. نو دوی ته به ښه راغلاست و، دوی سره ډېرې لا خبرې اترې لرو. لیلا ماجان سلام، سهار مو په خیر او ښه راغلاست خپرونې ته. تاسو ته هم سلام او د تاسو همکارانو ته او درنو اوریدونکو لیدونکو ته د ژوندون تلویزیون. مننه کوم امرخیل صاحب. نن نه پوهېږم څنګه تاسو داسې اواز ټیټ دی او ډېر په سلو اواز باندې خبرې کوئ، صحت خو مې ښه دی انشاءالله تاسو؟ ښه یم والله ښه یم. زه شکر چې ښه یاستئ ځکه مریضي خو موږ نه خوښې کوي خو بیا هم ښه یم. الله تعالی دې شفا درکړي او تاسو د خپرونې نه مخکې هم ماته ویلي وو چې لږ صحت مو ښه نه دی، نو الله تعالی تاسو ته هم شفا درکړي او زه هم همداسې وایم چې زه هم روغه نه یم، نو الله تعالی د مهربانه ذات انشاءالله چې الله تعالی به موږ ټول ته صحت په نصیب کوي. امرخیل صاحب سهار مو څنګه پیل کړی دی او د سهار پیل مو څنګه و؟ نن سهار چې له خوبه پاڅېدم نو اول لمونځ مې وکړ، بعد له لمانځه نه زه یو سهاري یو ګردش کوم، ځمه پیاده روي ته. نو په دې چې زه یو پیاده روي ته فقط یو نیم ساعت پیاده روي کوم بیا بیرته راځم کور ته. نو نن مې وخت سره ونه سو کړی چې زه فقط آمادګي مې ونیوله چې زه د برنامې ته راغلم. مسیر هم د ما لرې و، چلستون نه راغلی او سهار چای مې ونه خوړم. امرخیل صاحب زه به هم وروسته د خپرونې انشاءالله تاسو ته چای برابر کړم او ډېره زیاته مننه ده چې خپرونې ته راغللی او زموږ دعوت مو ومنم. امرخیل صاحب دا به راته ووایئ چې څنګه یاستئ د ګرمې هوا سره؟ والا هوا خو واقعا ګرمه ده واقعیت سره، خو بیا هم لویانو ته دومره یعنی مشکلات خلقوي که نه خلقوي، خو ماشومانو ته ډېر مشکل خلقوي. په دې خاطر چې مشکلات ماشومانو ته په دې دي چې هغوی د یعنی دومره هغه تعامل وجود نه لري که نه چې دوی ګرمۍ ته یعنی مثلا یا بیرون بوځي یا ویګرځي. نو د موږ خو کار ده، نو موږ خو مجبوره یاستو باید لاړ سو کار لپاره. نو دغه سهار کې چې کار د سړي شروع سي بیا تر مازدیګره پورې انشاءالله تعالی کار د مخکې ځي. او ډېر ښه قدرمنو لیدونکو، امرخیل صاحب ډېرې مهمې ټکي ته اشاره درلودله، هغه دا چې ګرمي زیاته ده او ماشومان هم بیرون ځي او راځي، نو تاسو هم تل هڅه وکړئ چې ماشومانو د روغتیا په پام کې ونیسئ او همدارنګه ماشومانو وجود چې دی د لمر یا تیزې ګرمې هوا په مقابل کې کمزوری دی، نو تاسو هم تل هڅه وکړئ چې ماشومانو روغتیا ته توجه وکړئ. امرخیل صاحب دا به راته ووایئ چې خیاطي څه ده او تاسو له کوم وخت نه تر اوسه خیاطي ته مخ کړی دی؟ والا ما تقریبا زه یعنی 9 کلنه ومه چې ما دغه وړکینې نه مې ډېره علاقه درلودله خیاطي سره. نه د ما اصل مسلک بخت زیستنۍ دستي ده، طرحي ده. او بل دا ده چې زه سنټرونه لرم په بخش د آموزش کې د نجونو لپاره د خویندو لپاره. نو زه غواړم چې هغه نجونې خصوصا هغه ښځې چې کونډې دي، هغه نجونې چې بې سرپرسته دي، پلارونه نه لري، یعنی زه د هر سنټر کې مې چې زه سنټر جوړوم، زه په څه رقم فعالیت کوم، څه رقم جلب و جذب کوم. زه چې یو محل ته ځم، یو منطقې ته، یعنی هغه محل کې هغه جای ولې ګورم چې دا سړک ته نږدې مثلا نجونو ته کوم د لارې مشکل نه اوسي، لاره لرې نه اوسي ورته. بل دا ده چې مشکلات د فامیل له خوا نه ځمه د هر کور یو مثلا سروې کوم. سروې 3 ورځې 4 ورځې په هفته کې زه وځم، زه خپل همکاران ځان سره اخلم یا کارمندان یا 2 نفر یا 3 نفر زو
موږ په ساحه کې سروې کوو، د خلکو دروازې ټکوو، له هغو سره غږیږو، هغو سره زه مثلا هم په حساب د مشورې، هم په حساب د دې چې زه دوی ته لیکچر ورکوم، دوی ته وایم چې ما دغسې سنټر ده، دغه وخت کې آموزش ورکوو. په یعنې 2 بخشه لري چې هم خیاطي ده، هم بخش د صنایع دستي ده. په دې چې د افغانستان ښځې، د افغانستان نجونې ډېر علاقمندې له صنایع دستي سره دي. په دې خاطر چې دا د موږ فرهنګ ده، او د ما خپله هم تولید چې ده ګنډ افغاني ده، په بخش د ګنډ افغاني کې زه کار کوم. او بل دا ده چې تولید هم لرو موږ، زه 2 فروشګاهې هم لرم او کارګاه هم لرم. نو آموزشي کورسونه لرم چې په دې کورسو کې زه دا کورسونه ما د نجونو لپاره ایجاد کړي دي، د هغه خویندو لپاره، د هغه نجونو لپاره چې دوی له درسه پاتې دي، له تعلیمه پاتې دي، په دې چې په کور کې کښېني دوی افسرده سي، حداقل یو حرفه زده کوي او دوی وکولی سي که مثلا بیرون دوی کار ونه سي کړی، زمینه ورته مساعده نه وي، یا مثلا سرمایه ونه لري، نو دوی کولی سي چې حتی هغه خپل مشکل خو حل کړي، هغه د خپل فامیل مشکل حل کړي. دغه مې یوه ډېره لویه خبر ده. او هغه نجونې چې مثلا علاقمندې دي، یا دوی ته زمینه مساعده وي، یا فامیل یې ورته یعنې اجازه ورکوي چې دوی کار وکړي، هغو دې کولی سي خپله په خپلو پښو ودرېږي او ځان ته یوه حرفه ایجاد کړي، او دوی خپله آینده یعنې روښانه کړي، او د خپل فامیل آینده او د مملکت آینده په دې کې ډېر رول لري. په دې چې هغه تولیدات چې موږ لرو، لکه قالینې، لکه مثلا ګنډ افغاني، لکه هر په بخش د نقاشي کې، په بخش د خطاطي کې، په بخش د نجاري کې، دا تنها نه ده چې ښځو ته، دا هم نارینه‌وو ته دا ډیره اړینه ده، هم ښځو ته. نو په دې برخه کې په دې چې اوس خو لږ ذره یعنې اقتصاد مشکلات ډیر دي، د افغانستان اقتصاد ډیر سطح یې ډیره ټیټه ده، نو د دې له خاطره د ما په نظر باندې چې هغه ښځې په کور کې دي، یعنې دوی کولی سي چې زموږ سنټرو ته راسي، دوی یو حرفه زده کړي، حداقل هغه که د نورو مشکلات حل نسي کړی، خپل مشکلات خو حل کړی سي. بلکل همداسې ده، بلکل همداسې ده مرخیل صاحب. او تاسو به یعنې څومره وخت کېږي، څومره کلونه کېږي چې دې برخې ته مو موخه کړې دی؟ زه تقریبا 20 کاله کېږي چې په دې عرصه کې کار کوم. ما 10 کاله زه مهاجره وم په ایران کې. ما په ایران کې په دې برخه کې کار وکړ، خصوصا خپلو مهاجرینو ته ما ډېر خدمت وکړ. نو هلته هم موږ ته ډېر مشکلات و، په دې خاطر چې د ایران دولت موږ ته اجازه نه راکوله مهاجرو ته چې دوی یو ځای مثلا یو مسکن ولري، دوی یو ځای ولري چې هلته تعیین شده اوسي او دوی کار پکې وکړي. موږ هلته یو مسجد و، په هغه مسجد کې به موږ برنامې جوړولې او په هفته کې به هم 3 ورځې دغه نجونې یا دغه ښځې به م راټولولې، هلته به دوی سره غږېدلو، بیا به د دوی په کورو کې به موږ کار کاوه، یا به م خپل کور کې دوی راغوښتلې کار به م کاوه. نو دغه بخش د موردوزي و، دستوزي و، نقاشي وه. نو دغه کارونه موږ په ایران کې هم مخکې به وله، د بړستنو ډېرې ښایسته بړستنې به م ګنډلې، نو دکې به موږ د نجونې او د ښځې به م روزلې، دوی ته به م کار ورښوده، هم به دوی ته خپله یعنې یو سرمایه کېدله، هم به کسب زده کاوه، هم په دې چې مهاجر ولو مشکلات و، کرایه د کور وه. مثلا په ایران کې خو بیا یو قانون و چې په همغه وخت کې یعنې تقریبا 15 کاله مخکې هم یو قانون د دولت و چې دوی یو کور به داسې ګراوه، هم به د ګراو پیسې به دې ورکولې، پول پیش به یې ورته ویلې، هم به دې کرایه ورکوله. نو دا ډېره سخته وه، ډېره مشکله وه افغانانو ته، په دې چې هم مهاجر و، هم کور هم نه درلوده، هم مشکلات د اولاد و، د درس د تعلیم، نه تنها چې په حساب د یعنې نفقه بدون له هغه نه دغه موږ ته ډېر کوشش په دې به موږ کاوه خپل اولاد وروزو، ورسوو، دوی درس ووایي، له درسه له تعلیمه پاتې نه سي. نو دغه مشکلات و، فیس به د مثلا د اولادو یې و. نو په دغه برخه کې ما ډېره هلته هم ډېره یعنې کوشش مې په ډېر کاوه، په دې خاطر چې هغه ښځې چې مشکلاتو کې وي نو وکولی سي چې خپله دوی په خپل پښو ودرېږي او دوی خپل مشکلات حل کړي. بلکل. او قدرمنو لیدونکو، ټول زموږ هغه خویندې ورونه چې په نورو هیوادونو کې دي او له هیواد څخه بهر دي،
نو دوی کولی شي خپل هیواد ته راستانه شي او همدارنګه په خپل هیواد کې کار وکړي، دنده وکړي او پرمختګ وکړي په خپل هیواد کې. نو تاسو به هم دا راته ووایئ امرخیل صاحب چې څومره تعداد شاګردان تاسو دې برخې نه فارغ کړي دي؟ نو د ما رسمي فعالیت 8 کاله کېږي چې زه رسمي فعالیت لرم او جواز مې هم تجارتي ده، هم صنفي ده په هره نقطه د کابل کې چې زه په هره ناحیه کې چې زه فعالیت لرم رسمي فعالیت کوم. او بل دا ده چې ما په دې 8 کالو کې 3500 نفره روزلي دي او دوی مې فارغه کړي دي، دوی ته مې اسناد هم ورکړي دي. او ډېری هغه کسان چې یعنی د ما له سنټر نه فارغه شوي دي بیرته د ما کارمندانې دي، ما سره کار کوي، همکاري کوي. او ډېری هغه ښځې چې مثلا مشکلات لري یا د فامیل له خوا نه یا مثلا ماشومداره دي، دوی په کور کې دوی کار کوي. مثلا ګنډ افغاني خو ډېره پراخه لمن لري، په دې چې د هر نستونی جدا کار کیږي، په لمن کې جدا کار کیږي، په ټټر کې جدا کار کیږي، ټیکري کې جدا کار کیږي، مثلا پرتوک جدا ګنډل کیږي. نو د دغه لپاره موږ یعنی مسلکي کسان روزلي دي لرو چې دوی په هغه هر خپل رشته کې دوی کولی شي خپل کار یعنی په ښه توګه سرته ورسوي. بالکل. او امرخیل صاحب تاسو هم وویل چې افغاني تاسو هماغه افغاني ګنډئ، یعنی د افغاني ترڅنګ آیا تاسو حجاب دوزي هم کوئ یا نه یوازې هماغه د افغانۍ برخه کې؟ نه، یعنی کارګاه کې داسې ده چې هر مشتری راځي که نه، څوک مثلا چپن راوړي حجاب، څوک وایي چې ما ته پنجابي وګنډه، څوک وایي چې ته کالي لباس سر پتلوني وګنډه، هغه موږ ته مشکل نشته، موږ هر قسم لباس ګنډو. اما ډېر برخه د موږ د صنایع دستي په دې ده چې صنایع دستي چې دا لږ ذره وخت ګیره ده، د لاس کار ده، وخت ډېر نیسي. او بل دا ده چې یعنی ډېر ستړی وونکی کار ده، په دې خاطر چې دغه انسان چې ډېر کینی که نه د لاس کار ده، دا په مرۍ باندې د انسان فشار راځي، فکر دی، سترګې هم ضعیفه کېږي. او بل دا ده چې موږ قلم بافي هم ده، قلم بافي. او بل دا ده چې مثلا مرمر دوزي ده، آینه دوزي ده، موره دوزي ده، خامک د لاس ده، واسکټونه دي مردانه. یعنی موږ ته چې هر قسم فرمایش راسي موږ یې اخلو، مشکل نشته. بل دا ده چې یعنی ډېرې اوس فعلا یعنی بازار کم ده، مشکلات خلکو ډېر دي، په دې چې بازار کم ده، په دې خاطر کم ده چې اقتصاد ضعیفه ده، اقتصاد ضعیفه ده د خلکو، یعنی دوی نشي کولی. حتی موږ داسې مشتریان درلودلي چې موږ به 15,000 18,000 20,000 به موږ کالي موږ ته فرمایش راکول. اما اوس باور وکړه چې هماغه خلک وسه د دې نه لري چې دوی کالي جوړ کړي، یو محفل چې ولري راځي له موږ نه کرایه وړي، په کرایه اخلي، په دې خاطر چې وسه یې نه لري، بیکاري ده. نو دا زه دې ته یعنی واقع سره د خپلو وطنانو ته، خپلو ورونو ته، خویندو ته دا هغه توصیه لرم او ورته وایم چې موږ که خپله په خپلو پښو ونه درېږو، دا وطن جوړ نه کړو، بل څوک یې نشي جوړولی. موږ باید د خلکو په تمه نه اوسو، موږ د نورو هیوادو په تمه نه اوسو چې څه وخت موږ ته کوم هیواد کومک وکړي. کومک داسې ده چې یعنی تر یو وخته پورې دوام لري. شاید یو میاشت به د کومک مثلا پیسې به مصرف کو، یا به مثلا هغه شی چې دوی موږ سره کومک کوي یعنی مرستې کوي. اما موږ دا باید خپله آینده وسنجو، دا نه د خپله، نه د خپل مملکت، د خپل خلکو او د نجونو. په دې خاطر چې د موږ نجونې، د موږ د افغانستان ښځې واقعا قهرمانې دي، واقعا قهرمانې دي، د موږ نجونې قهرمانې دي. په دې خاطر چې په دې سختو شرایطو کې دوی یعنی دغه خپل مشکل یعنی حلولی سي او دوی کولی سي چې د نورو لاس ونیوی وکړه. دا ډېر یو لوی ځای د افتخار ده. نو زه په دې باندې واقع سره ویاړم چې یو افغانه یم، یوه مور یم، او زه په دې باندې ویاړم چې زه د یو افغان لور یم، او دا د ما ملک ده، دا د ما خاوره ده. زه افتخار په خپله خاوره کوم، او تر هغو باید موږ اوسو، موږ ژوندي اوسو، موږ د دې خپلې خاورې خبره
آینده وسنجوو او بل دا ده چې خپل مملکت جوړ کړو، خپل هیواد جوړ کړو. بالکل واقعیت امرخیل صاحب، یعنې موږ تل باید هڅه وکړو د نورو کسانو لاسنیوی وکړو او هغه کسان چې توان یا قوت د یو څه نه لري باید لاسنیوی وکړو او همدارنګه مرسته ورسره وکړو او تل همدې ته انسانیت وایي، همدې ته مسلمانیت وایي. الحمدلله مسلمانان یو، ټول یو د بل خویندې ورونه یاستو، نو تل هڅه وکړو چې په هره برخه کې موږ لاسنیوی وکړو. ښه امرخیل صاحب، دا به هم راته ووایي چې صنایع دستي برخه کې چې تاسو اوس هم کار کوئ او تاسو ویلي 20 کاله کېږي دې برخه کې تاسو کار کوئ، آیا تاسو په دې برخه کې خارجي صادرات هم لرئ یا نه یوازې داخل د افغانستان کې تاسو دا کار کوئ؟ هو موږ یو شرکت ته په نام دی استیل 2 کاله کېږي چې موږ له دوی سره قرارداد لرو او ځینې د موږ ډېر فروشات دا شرکت مخکې بیایي او په دې چې موږ پیج هم لرو او په دې برخه کې چې موږ مشتریان ډېر لرو. نو ما لکه وخت هم چې تاسو ته یادونه وکړه چې فعلا لږ ذره بازار ضعیفه ده. الله دې خیر کړي. بس نو خدای مهربانه ده، هر څه په توان او قدرت سره کېږي انشاءالله چې موږ هم یو وخت کې وکړلی شو چې پرمختګ وکړو او همدارنګه ځان لپاره زمینې برابرې کړو او لارې چارې برابرې کړو او همدارنګه پرمختګ په لوري روان شو. نو امرخیل صاحب، تاسو آیا له دوی برخه کې چې کار کوئ کومه جالبه خاطره څه لرئ چې موږ سره شریکه کړئ؟ هو زه یوه ډېره جالبه خاطره دا لرم چې زه نوې له ایرانه راغلی وم خپل هیواد ته. نو ما دلته کار پیل کړ، موږ په خیرخانه کې اوسېدلو، هلته مې د پلار کور و، همالته اوسېدو. نو زه یو خیاط ته ورغلم، یو ورور و، نو زبي نومېده، هر چېرته دی خدای دې ارامه لري. نو ده خیاطي کوله، زه ورغلم، ما یو دسمال ګنډلی و، ده ته مې وروښوده مری. بیا داسې دا دسمال ته وکتله، ما ته د کاندې زه لږ کره داسې له ایرانه موږ نوي راغلي وو، فارسي به وختې صحبت مې خبرې مې کولې، داسې لهجه مې د ایران پکې هغه راتله. بیا ده راته وخندله، وایي همشیره از ایران آمدی؟ بله. بیا ده راته کاندې چې داسې مال ده، وایي دا تا خپله ګنډلی؟ مال و. بس ما ته د کاندې چې ته شمېره دې راکړه، شمېره مې د تلیفون مې ورکړله. بس یو 2 ورځې پاتې ما ته زنګ ووهه، زنګ یې راته ووهه، یو بله موردوزې ته، بله موردوزه وه، هغې ته یې کار ورکړی و، هغه کار یې خراب کړی و او دغه جلکۍ هم چې وه د دې د ورور واده ده، نو سبا شپې ته ډېر وخت هم کم ده، نو او وخت د لاس کار ده، د اقل خو 2 ورځې 3 ورځې په کار درلود. نو دا کار یې ورته خراب کړی و، دا جلۍ زړله، ډېره ناراحته وه. بس زه یې وغوښتلم چې ورغلم دا جلکۍ ته، دا مې د لاسه هم کړله، ما هېڅ مشکل نشته، زه درته جوړوم. دې باور یې نه راته چې نه خاطر یعنې په یوه شپه کې چیرې جوړېږي. باور وکړه چې دا کمیس ما ویوړه کور ته، دا مې له سره ټول وشکاو، بېرته مې له سره د دې کې نقشه پیاده کړه او پرې مې وای، نوی کمیس مې پرې وای، مجبوره وم، په دې څه نه کېده، مهارت دی نو بس. بېرته مې له سره په دې کې نقشه پیاده کړه، په دې کې مې ګل واچوه، هغه مې کړ، دا مې ورته جوړ کړ، یخن مې ورته شاومخه یې. باور وکړه چې زه د شپې ته له 8 بجو نه ما ماشوم هم درلوده، ډېر وړکی و، 4 میاشتو، زویکی مې و، بهرام نومېده. نو دا کار ما واخیسته، په یوه شپه کې زه تمامه شپه ورته کېناستم، هېڅ مې سترګه هم پټه نه کړه، دا مې ورته وګڼله. دغه 9 بجې چې سوې بېرته راغلم کارګاه ته، خیاط ته مې ورته ویل، خیاط ته یارې به یې ما ته کتل، یارې به یې کمیس ته کتل، هېڅ باور نه راته څنګه په دې یوه شپه کې دا څنګه داسې جوړ سه او دا وګڼډل سره. نو هغه وخت کې یعنې واقع سره ډېره حوصله مندي مې هم درلودله، وړه وم، اصل مې وړکی و، 28 کلنه وم. نو خبره حوصله مې ډېره. نو باور وکړه چې دغه جلکۍ راوغوښتله، دا جلکۍ چې دغه کمیس چې دا ولیده، زه 3 ساعته ټینګه په غېږ کې نیولې وم، همدا راته ویلې چې یعنې هېڅ مې باور نه راځي، رښتیا هماغه کمیس ده یا دې بدل کړی؟ مال نه، هماغه کمیس ده، ټوټه وګوره، هماغه ټوټه. یعنې دومره خوشحاله شوه، د ما په زړه کې وکړه چې مال زه یو شاید 500 روپۍ راکړه، ته باور وکړه 3000 افغانۍ ما ته راکړې، یعنې هغه وخت کې 3000 افغانۍ ډېر شی وي. بالکل. نو دغه یوه خاطره زه لرم، ډېره جالبه خاطره وه او همدارنګه ډېره خوشایند هم ده چې تاسو
یو هغه جامې چې خراب شوي په یوه شپه کې مو بېرته جوړې کړي دي. نو واقعیت امرخیل صاحب له تاسو هم ډېره مننه. زموږ وخت د خپرونې هم په ختمېدو دی. که پیغام لرئ کوچنی شانده پیغام ځکه وخت محدود دی نو اورو یې په ګډه سره. له تاسو نه هم ډېره مننه چې تاسو زه دعوت کړم. مننه له تاسو. نو د ما پیغام خپلو خویندو ته او د نجونو ته خپلو میندو ته دا پیغام مې ده چې دوی یعنې ټینګه اراده ولري، وطن دوستي ولري او دوی همیشه شاته ونه ګوري، همیشه پرمختګ وکړي او زه غواړم چې دوی پیشرفت وکړي او موفقه واوسي. چې چی شی له خدای پاک نه غواړي دوی د خدای کامیابه کړي انشاءالله. ډېره زیاته مننه امرخیل صاحب، ډېر ښکلی پیغام او مننه له تاسو چې زموږ دعوت مو ومنه او خپرونې ته مو تشریف راوړ. ډېره زیاته مننه کوم. مننه انشاءالله چې د ژوند په هره برخه کې موفقه اوسئ. ډېره زیاته مننه. درنو او قدرمنو لیدونکو له تاسو هم مننه چې د خپرونې تر پای شیبو له موږ سره وئ او موږ مو یوازې پرې نه ښودو. تر بیا چې زه زهال میخیل ستاسو درانه چوپړ ته د ژوندون سهار بلې خپرونې ته حاضرېږم. تاسو په لوی او بخښونکي رب سپارم. د الله په امان ښې چارې، موفقه، کامګاره، سربلنده اوسئ.